سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ورونو ته. افغانانو ورونو زما نننی لایف په افغانستان کې چې کوم نوی فرمان د طالبانو د خوا نه د حجاب په باره کې ورکړ شوی دی، نو په دې باندې ما پرون ویډیو وکړه او بیا د یو طالب چارواکي د بي بي سي سره مرکه ده. ما د خپل فیسبوک په دې پاز کې هغه د خپل ټیک ټاک نه هغه ویډیو شیر کړې ده او طالب زما خبرې تایید کړي دي چې ما کوم پرون ویډیو کړې وه د حجاب په باره کې چې افغانستان کې الحمدلله ټول افغانان په حجاب باندې مین، په اسلام باندې مین خلک، او د هغه خلکو لپاره به دا یو ګزارش چې زما هغه ویډیو سره مخالفت کوي یا ماته منفي کمنټ لیکلی، نو هغه ویډیو هم در باندې زه ګورم. افغانان ورونو اول یو څو خبرې کوم، رشید افریدي یو بیان راغلی دی چې رښتیا دي که دروغ په هغې به هم خبرې کوو. په توجه ملا صاحب چې هغه د دې دنیا نه لاړو، د دې فاني دنیا نه، په هغې باندې به هم خبرې کوو. خو اول به راځو په دغه د طالبانو چې کوم امر یا کوم فرمان جاري کړی په افغانستان مسلمان هیواد باندې، یعنې خپله موږ ټول مسلمانان طالبان مسلمانان دي، خو د هغې په باره کې زه غواړم چې تاسو ته لږ وضاحت درکړم. اول دا دی چې موږ د شریعت نه قربان کی، موږ د اسلام نه قربان کی، موږ نه د حجاب خلاف یو، نه د ما پرون ویډیو کې ویلي، نه موږ د شریعت خلاف یو. خبره دا ده چې اوس زه یم مسلمان او بیا ما ته وایي چې ته دویم ځله مسلمان شه، یعنې دا خو دا معنا ورکوي. نو اول در باندې دغه طالب خبرې زه اورم چې د بي بي سي سره خپرونه ده، دا تاسې واورئ. بیا د تاسې سره خبرې کوم چې زما هغه ویډیو هم لاندې شته دی په زما په دې پیج کې چې ما پرون د طالبانو چې کوم فرمان جاري کړی د هغې په باره کې چې ما کومه ویډیو شته هغه هم تاسې وګوره. بیا د طالب یو چارواکی چې د بي بي سي سره مرکه کوي بیا هغه هم تاسې واورئ. بیا د حکمتیار صاحب خبرې هم تاسې واورئ چې هغه د حجاب یا د ښځو په باره کې څه خبرې کوي. اول دغه ویډیو تاسې واورئ. صبر وکړه، دا ټیک ټاک کې ده چې دغه شي، یو منټ صبر وکړه. امرونیم ته وړاندې شو، د هغوی له لوري نه منظور شو او دلته فرمان راغی، د امر معروف وزارت ته حکم وشو چې په دې اړه باندې اقدام وکړي او دغه فرمان د عملي کړي. ستاسې په مکتوب کې راغلي د بې حجابه مېرمنې دې په لومړي ځل کور معلوم کړل شي، ولي ته دې توصیه وشي که نتیجه یې ورنه کړه، دویم ځل دې اړوند ریاست ته احضار شي، درېیم ځل دې ولي حبس شي، څلورم ځل دې محاکمو ته وسپارل شي. په افغانستان کې چې کتل کیږي په ښارونو کې په کلیو کې بې حجابه مېرمنې نه لیدل کیږي. څه مو احساس کړل چې دغه ډول ټینګ قوانین مو وضع کړل او دغه امر مو جاري کړ؟ رښتیا هم هغه څه چې په نورو هیوادونو کې دي هغومره بې حجابي په افغانستان کې نشته. په دغه فرمان کې هم راغلي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان 99% ښځینه قشر هغه حجاب کوي او په حجاب کې دي، یوازې دا 1% چې دغه به له بې حجابي سره مخ وي. 2% د هیواد په کومو برخو کې لیدل کېږي؟ مشخص 99% افغان ښځې که جمهوریت کې وي که د طالبانو په وخت کې دا ټولو تقریبا حجاب کوو. خپلو کلو ولسونو ولایتونو ته مو ګورئ، نو 1% ښځې په افغانستان کې به دا به په حجاب کې نه ګرځي. صحیح ده؟ نو د 1% ښځو دپاره اوس دا نوره ویډیو هم در باندې اورم، د 1% ښځو دپاره اوس د دې فرمان څه ضرورت دی؟ ما ته ووایه چې کوم معاشره کې ښه ډېر وي ښه او هغې کې حیا وي، هغې کې پرده وي، هغې کې حجاب وي، هغه 1% خلک هم هغې سره پټېږي. مګر کوم جامعه کې کوم دا کې چې حجاب نه وي او په هغې کې 1% یا 2% حجاب والی، نو هغه 1% 2% حجاب والا هم د منځه وړي. مګر په افغانستان کې 99% الحمدلله زمونږ افغانان که هغه تېر جمهوریت و که هغه اوسنی د امارات حکومت دی، دې کې ټولې ښځې زمونږ حجاب کوي. ټولې په نړۍ کې داسې هېوادونو د دې طالب خبرې تاسې واورېدې چې نورو هېوادونو کې د اسلامي هېوادونو کې ښځې په داسې حجاب کې نه ګرځي لکه افغانستان کې چې ګرځي. نو زمونږ مطلب د دې ویډیو یا زمونږ مطلب د دې دغه نه دا و چې د تعلیم باندې د پابندي ولګوله، دلته دې دا فرمان راویستل، هلته نړۍ ته وایي چې ما په رسمیت وپېژنه. نو ته چې داسې فرمانونه راوباسي او داسې دغه راوباسي، نړۍ تا په رسمیت وپېژني.
موږ د دې خلاف نه چیرې ګنې طالب ولې د حجاب په باره کې دا دغه کړی موږ دا ویو که ته غواړې چې د افغانستان په مخ کې لاړ شي دنیا دې په رسمیت وپېژني دنیا سره وصل شي نو ته باید د دې شیانو نه ډېر احتیاط پکې وکړي اوس ته خپله هم اقرار کوي چې موږ یاره 99% په افغانستان کې ښځې په حجاب کې ګرځي او بیا هم ته فرمان راوباسي د څه شي دپاره یې راوباسي خو د دې لپاره یې راوباسي چې نړۍ تا کې یو خبره پیدا کړي دې دپاره یې راوباسي چې تا نړۍ په رسمیت ونه پېژني دې دپاره یې راوباسي چې تا نه د افغانانو نفرت وکړي نو ولې ته داسې کارونه کوې موږ د نظام خلاف نه یو موږ د جنګ دغه والا خلک نه یو موږ چې په دې نظام د طالبانو په دې نظام باندې په دغه باندې نیوکې کوو د اصلاح دپاره یې کوو نن زما خبرو سره به بعضې نیم مخالفت وښیي قسم د خورم چې سبا به زما دا خبرې همدغه شان دي چې نورې رښتیا ختلي دي همدغه شان چې زما خبرو ته به رښتیا تاسې وایئ او وایي چې بلکل تا حقیقت تا د وطن د یووالي دپاره د نظام د مضبوطولو دپاره ده پرونی فرمان چې دی راایستلی دی طالبانو د ښځو په باره کې د حجاب په باره کې دا د خپل نظام په خلاف دی دا خپله د طالبانو په خلاف دی دا خپله دا نظام کمزوری کوي ورونو تاسې به دې خبره باندې سر خلاص کړي دا موږ څه ویو د موږ خبرو ته لږ توجه وکړئ تاسو خو په قدرت کې یا په موټرو کې منډې رامنډې شروع کړي دغه حالت د ډېر بل طرف ته روان دي دلته ډېر دښمنان تاسې دلته د غټې دسیسې روانې دي په ملکونو کې که په ایران کې وی که په ترکي کې وی که په نورو ملکونو کې وی ستاسې په خلاف باندې ټوله نړۍ دغه شوې ده یو دا ده نو ولې ته داسې کار کوئ چې د نړۍ یا تاسې ته ګوته ونیسي یا د افغانان تاسې ته ګوته ونیسي چې 99% د افغانان په حجاب کې ګرځي بیا ضرورت څه شی دی چې تاسې ورور داسې فرمانونه راوباسئ ضرورت څه شی دی چې د 1% ښځو دپاره تاسې داسې فرمان نه وباسئ خو دا خو تاسې په خپله د دنیا نه غواړئ چې دنیا سره مسافه پیدا کړئ یا د افغانانو سره واټنه پیدا شي نو زمونږ مقصد دا نه دی او دا بعدې زه ګوره حیات نه یم چې طالبان تاریخ ته زنده‌باد ویمه یا مې تیر جمهوریت ته زنده‌باد ویلي خو تم خم ویمه بدو تم په نر غونډه کې بد ویمه غلط کار تم په غلط کار ویم پرونه دا کم چې د ښځو په باره کې تاسې کم دغه رایستلی فرمان دا انتهایي غلط دی دا انتهایي په غلط ټیم کې دی انتهایي په غلط اس دی هم د تعلیم په معامله کې هم د ښځو په معامله کې زه نن یو څو خبرو کوم افغانان ورنو زمونږ بدقسمتي دا ده چې زویم هر څومره لوپر وي لوچک وي شرابخور وي بېادبي د ما پې زناکهباز وي هره لوبه کوي خیر دی هېڅ خبره نه ده او ورور که هر څومره لوپر وي لوچک وي د دنیا لوپر او د دنیا دغه کوي غلط کارونه کوي خو خیر دی خو که زمونږ خور یا لور یا ترور لورم معمولي غوندې غلط قدم اوچت کړو هغې پسې ورور رالو نو ولې چې دا ورور ستا غلط کار کوي ته دې پسې ولې نه دې وانې ولې نیوکې نه کوې ولې د دې په خلاف باندې ته دغه نه کوې مګر مخور چې د معمولي یو قدم اوچت کړي د هغه غواړي چې هغه یا مړی کړي یا هغه غواړي چې ویې هغه غواړي چې دا خو ته مه کوه که نه تم دا ګناه خو یو رقم ته ګناه ده که سړي ته وي او که ښځې ته وي اوس تاسې ما ته دا ووایه چې د دنیا حرامیتوبونه به ورور وکړي جلۍ به وتښتئ یا به مړی وکړي خور به په سواره کې ورکړي نو ته ما ته وایه چې په اسلام په کوم ځای کې راغلی چې ته خور یا لور په دغه کې ورکې په سواره کې ورکې په دښمنۍ کې او جرم دی یو ورور کړی جرم دی یو تره کړي یا جرم دی یو دغه کړی نو دا اسلام دی یا دا شریعت دی یا دا په شریعت کې راغلی چې دومره بنډل روپۍ والی دومره بنډل ور والی او سي مهربانه خپل جیبونه به ډک کړي که د زوی واده دي نو ورته هوټل نیسي او د خدای به ټول کلي له دعوت ورکړي او ډوډۍ ورکړي نو دا لور خو هم د خدای پاک درکړې که نه دا لور خو د خدای پاک یو دغه دی پیغمبر علیه السلام د لورګانو په باره کې څومره خبرې کړي دا حدیثونه تاسې وګورئ نو مقصد دا دی چې زوی مې هر څومره لوپرتوب کوي خیر دی خو که لور مې معمولي غنده کې دغه وکړه سي مهربانه یا مې خور غلط کار وکړو ورته سي مهربانه ټول پسې راوچتېږئ خو دغه ورور چې د لوپر ګرځي دغه مو وکړه که نه هم د چا عزت سره به لوبې کوي او د چا خور لور سره لین دین لري په هغې باندې د ورور سترګې پټې کړي او بس خور او لور او د ښځو ته سترګې نیولې دي یا ورندار ته دې سترګې نیولې دي دا کم اسلام دا کم دغه دی دا نورې خبرې هم تاسې اورئ بیا سره خبرې کوم نه وایو خو تر ډېره حده پورې په ښاریاتو کې او خاص کر په کابل ښار کې یو څه بې حجابي شتون لري د افغان میرمنو لپاره حجاب د کلتور برخه هم ده د طالبانو دا ډول پریکړې نوي څه نه دي ډیر وایي دا واکمنه ډله یوازې په داسې کولو خپلې سخت دریځۍ تکراروي هغه سخت دریځۍ چې دوی په خپله تیره واکمنۍ کې هم درلودې
زما په نظر حکومتونه باید لومړیتوبونه وپېژني. لومړیتوب اوس په افغانستان کې ټولنه له فقر څخه ژغورل دي. فقر د فحشا او د بلې هرې بدبختي زېږنده ده. ټولو مهمو مسایلو په ارتباط د مشورې او د پریکړې دلته په کابل کې بیا یوه بله مذهبي جهادي ډله د طالبانو د دې تګلارو پر وړاندې خپل دریځ لري او وایي اسلام د ښځو لپاره ازادۍ ورکړي او د حجاب لارې یې هم ښودلي. لږ لږه موږ په همدې باور یو. زموږ مذهب هم دا وایي چې د میرمنو په ستر او حجاب کې لاس او مخ شامل نه او تر ټولو دقیقه رایه د قرآن مطابق او د پیغمبر اسلام د صحیح حدیثو مطابق رایه هم ده. داسې بریښي چې طالبان ورو ورو خپلې هغه پخوانۍ تګلارې واقع ده. حکمتیار صاحب خو ټول پېژني. حکمتیار صاحب د پرونۍ دغه سره مخالفت ښودلی، د پرونۍ کوم فرمان چې د طالبان راغلی ویلي دا دي چې د حکمتیار صاحب خبرې هم شته دی. د ما د یوټیوب دغه کې پورته مې لینک ورکړی، هغه وایي چې په اسلام کې مخ ښکاره کول نشته. آیا تاسې اوس ما ته ووایئ دا زه خبر نه کوم، دا د حکمتیار صاحب خبره ده، د قرآن او د حدیث نه ده کوي. هغه وایي چې په اسلام کې مخ پټول نشته دی. ولې طالبان په د مخ پټولو باندې دغه کوي؟ آیا تاسې ما ته ووایئ چې په افغانستان کې په دې باندې څوک عمل وکړي؟ وکړي څوک په دې باندې عمل؟ چېرې د ښځې په زموږ خو دا نه وي، دا خو دغه علما وایي، دغه جهادي لیډرانې وایي. نو خبره دا ده چې کوم څومره علما سئ، څومره علما سي د خدای په لحاظ باندې، ما د طالب سي ډلې، ما د مجاهد سي ډلې، ما د بل سي ډلې د خدای لپاره حق خبره وکړي چې د طالبانو پرونی فرمان یا دا څومره صحیح دی څومره ناصحیح دی، دا څومره صحیح معنا لري. دغه ټول وضاحت ځکه چې تاسې خو د قرآن او د حدیث نه خبره سئ، د هغې په رڼا کې دلته راشي دغه ولس ته ووایي. او بل دغه مسلمان دغه هیواد چې دی زموږ مسلمان خویندې میندې چې دي، نو دا خو خپله طالبان دا وایي چې 99.9% تقریبا ټولې په حجاب کې ګرځي. نو چې بیا په حجاب کې ګرځي بیا د فرمانونو څه ضرورت دی؟ وا افغانانو ورونو، مسلمان هیواد کې زیږېدلي وو، هغه د ډاکټر صاحب نجیب په غوږ کې مزارونه شوي دي. یوه بل ورځ راپاڅېدلی و انصاري صاحب، زه نه پوهېږم چې خبره څومره دغه ده، هغه وایي راځئ وایي دغه 40 کلونه چې اخوا د افغانان چې راځئ دا ټول سنت کو. نو اوس به موږ غټ په غټه تنه به کینو ورور صاحبانه نه به راته ناستې وروره بیا به سنتۍ د خیر هغې راوانې د سنتولو دغه راکړه وایي الله اکبر یې پرې نه دی ویلې. و د خدای په لحاظ باندې دا کمې خبرې دي چې روانې دي، دا کم خبرې دي چې روانې دي و د خدای په لحاظ باندې. دا 21مه صدۍ ده، تاسې ولې دا خپل فکر سوچ نه بدلوئ؟ موږ دا نه ویو چې تاسې د اسلام نه تېر شئ، موږ دا نه ویو چې تاسې د افغانیت نه تېر شئ، موږ دا نه ویو چې تاسې د ازادۍ نه تېر شئ. دغه وطن هم چلول غواړي که نه غواړي، په دې وطن کې خو یوازې ستاسې حق دی که زموږ حق هم دی. مدثره دا یاد ساته چې زه به تا له دې دغه نه بلاکومه. ته ډېر بېکاره انسان یې، ته بیخي د پښتنې مور پلار نه یې شوې. مدثره خانه ته بیخي د پښتنې مور پلار نه شوې. زما برنامه په چې ته لګېدل ته خدای دې بلاکومه یې صبر وکړه. ته مرګه دا یو زه بلاکم دا زه بلاکم چې دا بیخي لګېدم دغه یو دغه کې تا بلاکم صبر وکړه چې بلاک وکړو. نو خبره دا د افغانانو ورونو چې موږ طالبان ورونو ته ویو چې تاسې عام طالبان ورونو تاسو سره زموږ هېڅ مشکل نشته دی. تاسې ګوره ستاسې غږ ما دومره او دومره اوچت کړی دغه ټولو خلکو ما ته بدې ردې ویلي نه. تاسې سره موږ کوم مشکل لرو، موږ د دنیا حالات څارو، موږ هغه کار هغه غږ اوچتو چې زموږ د اسلام په د افغاني په چوکاټ کې زموږ د هېواد په مخ کې لاړ شي، دغه وطن هم په مخ کې لاړ شي. دا فرمان چې دی اوس خپله اوس دا خبرې تاسو نورې مه اورئ. پلي کوي چې د بشري حقونو ډلې او ان ځینې اسلامي ټولنې پرې نیوکه لري. تر حجاب وړاندې د ښځو د کار او زده کړو په برخه کې هم ځینې بندیزونه پلي شوي. طالبان وایي دا هر څه د اسلامي اصولو له مخې کوي. سید عبدالله نظامي BBC. ودې که نړیواله ټولنه وایي موږ پوهېږو چې نړیواله ټولنه څه شی ده، ځان ته یو قانون جوړ کړی نه ولاکې د انسانیت په خو موږ به ځان داسې خو نشو کولی چې موږ ځان ته یو بېله دنیا جوړه کړو، خو دې نړیوالو سره به موږ چلېږو، دې سره به موږ خپله ورور ځان وصل کوو. اوس که هر څنګه دي مشکلات کوي. نو خبره دا ده چې افغانانو ورونو موږ د دغه نو ما تاسو ته د طالب انټرویو د BBC سره کړې ده چې 99% افغانان دغه چې دي په افغانستان کې ښځې چې دي زموږ خویندې میندې هغه ټولې په حجاب کې ګرځي. نو د 1% دپاره ته قانون راوباسي، د 1% دپاره 1% هېڅکله مقابله د خو نشي کولی. که د بدو فیصدي زیاته وي بیا خو په ښه پکې غیبېږي،
مګرم دلته الحمدلله زموږ ټولنه زموږ معاشره زموږ دغه داسې ده او بیا قانون یوازې سړي ته دی ښځې ته دی سړي ته ولې د قانون نشته ولې په سړي هغه قانون نه عملي کېږي سړی د هر رقمه لوبه کوي او ښځې معمولي خبره د هغې په باره کې وروره دغه شانې قانونونه جوړېږي نو زما خبره که د اسلام خلاف وه زما خبره که د افغانیت خلاف وه زما خبره که د نظام خلاف وه ما وانه تاسې افغانان ورو تون حالت ویول زه هېڅکله د نظام خلاف نه یم زه هېڅکله د جنګ مرګړی سړی نه یم زه د افغانستان د ملي دغه کوم دا مې د لاسه نه کېږي چې وروره پرون مې جمهوریت ته چغې والي چغې مې والسې مې اوس وروره د طالبانو هر شي زنده‌باد ویم خو دې ښه وي او بد دې بد وي ما پرون په جمهوریت په اشرف غني صاحب په خلاف ما ویډیوګانې کړي د ملي اردو په خلاف مې ویډیوګانې کړي د وکیلانو په خلاف مې ویډیوګانې کړي د زورواکو په خلاف مې ویډیوګانې کړي په بمباریانو باندې مې ویډیوګانې کړي څوک چې چلن کوي د یو نر بچی دې راوچت شي او ماته دې ووایي چېرې تا دا نه دي کړي ته دروغ وایي زه به خو داسې به وکړي چې یو $10,000 به دا داسې مني د افغانستان د کونډې یتیمانو دپاره دا بال ته ورکوي زه به ورته یو ویډیو وښیم چې ما 3 کاله 4 کاله مخکې کړې ده که نه ده کړې د نظام په خلاف د امریکایانو په خلاف ما جلسه کړې که نه مې ده کړې ما دلته ما دلته پوښتنې د کرکټ په ګراونډ کې مې راغستي دلته په 2019 کې چې ورلډ کپ د افغانستان د ماشومانو چې خارجیان په بمباري کړي وي هغه لیکل مې کړي چې ګراونډ ته درنه د ګراونډ نه بار راویستم سکیورټي والا وایي دلته پولیټیک دلته سیاست ته نشي کولی تاول دا شین راوړي بار چې راووتم انګریزانو ته مې الله دې اکتونه هلی ما دا وګورئ زموږ وطن کې داسې ظلم کېږي د کرکټ په ګراونډ کې ما خپل د افغانستان اوچت کړی ګنې هغه عکسونه را سره شته هغه ویډیوګانې را سره پرتې دي دا فیسبوکونه خو ډیلیټ کېږي ختمېږي نو خبره دا ده چې هېڅکله موږ دغه نه یو دا انتهایي غلطه فیصله په غلط وخت کې چې 99% خویندې میندې زموږ په حجاب کې دي نو ولې داسې فرمانونه راوباسو ولې د نړۍ مخ ځان ته راواړو ولې هلته د نړۍ نه غوښتنه کوو چې ما په رسمیت وپېژنه هلته سې مهربانه د جینکو مکتبونه بندوم هلته وروره د ښځو پسې بورکې پسې مې راغوستې ده دا ګوره دا هغه شیونه دي چې د نظام او د ولس ترمنځ د واټن پیدا کوي افغانان ورونو د شهید افریدي یو دغه مې وکتو پاچا صاحب من رالم دي انشاءالله زه یو څو خبرې کوم رالم دي د شهید افریدي اوس مې یو وایس اف امریکا سره یو دغه راغلی دی یو خبره راغلی ده چې هغه ویلي چېرې په افغانستان کې په حجاب باندې او د طالبان مثبت طرف ته روان دي موږ هېڅ دغه نه لرو شهید افریدي وروره ته زمونږ یو افغان یې ته زمونږ یو پښتون یې ته د کرکټ یو اتل تېر شوی تا ته موږ ډېر احترام لرو وروره خو اول که زه مونځ نه کوم مونځ او زه زوی ته یم چې ته جګ شه مونځ وکړه دا زوی به مې څه وایي چې پلاره ته مونځ نه کوې په ما باندې د مونځ دغه کې نو اول ته وګوره شهید افریدي وروره چې په ایلمنډۍ باندې تاسو یو ورځ خبره ونه کړه په دې فوج باندې په دې جرنیلانو کرنیلانو باندې تاسو یو ورځ هم خبره ونه کړه چې په وزیرستان کې زموږ پښتنو سره څه وکړه په سوات کې څه وکړه په ملکنډ کې څه وکړه په باجوړ کې څه وکړه په دیر کې څه وکړه په افغانستان کې څه وکړه دغلته خویندې میندې چې په دې تورخم کې راته بېعزته کوي په چمن کې راته بېعزته کوي دا 45 کاله د دغه دهشتګرد د پاکستان او د دغه جرنیلانو کرنیلانو د آی سی د خوا نه زموږ په وطن کې اور بل دی په دغه تاسې ولې خبره نه کوئ وروره ولې تاسې د پنجابي په څنګ کې ودرېږئ ولې د دې جرنیلانو کرنیلانو په څنګ کې ودرېږئ موږ الحمدلله 9.9% موږ افغانستان خویندې میندې په حجاب کې ګرځي ته ورشه په پنډۍ کې وګوره لوسې جنکۍ راوتي ته ورشه په شاه فیصل مسجد کې وګوره لاندې زیر زمینه کې ورته دغه جوړه کړې ده نایټ کلب ورته جوړ کړی د فلمونو عکسونه د فلمونو ویډیوګانې په شاه فیصل مسجد کې اخیستل کېږي د شرابو کارخانې وګوره په دې کراچۍ کې وګوره په دې نورو ځایونو کې وګوره نو خبره دا ده چې موږ تا ته احترام لرو وروره خو تاسو داسې وکړه مهرباني وکړه چې تا ګوره یو ټویټ د چاینا مسلمانانو په باره کې کړی د چاینا مسلمانان چې په چاینا کې مسلمانانو سره چاینا ظلم کوي همدغه عیسی همدغه جرنیلانو کرنیلانو در باندې هغه ټویټ چې تا کړی په یو ساعت کې دننه در باندې بېرته ډیلیټ کړو یعنې یو اواز یې اوچتو د هغې دغه نه پرې نو خبره دا ده چې تا بله ورځ ګوره د شهباز شریف په حمایت کې دغه ورکړی دی د عمران خان وایي د خپل کلي زمریان مه وژنه چې د بل کلي کې دړان به دې وخوري نو خبره دا ده چې عمران خان بد دی او که خراب دی ستا پښتون دی ستا د کرکټ استاد تېر شوی دی ستا د کرکټ استاد دی ستا د سیاست استاد دی قربان دې شمه شهباز شریف چې زر شهباز شریف شي ولاکه به د عمران خان یې ویښته ورکړم که زر اختلاف هم عمران خان سره شي که نه قسم دی که په شهباز شریف سره یې ورته برابر نه کړم زما یو پښتون نوم ورپورې لیکلی دی او نور بس یې خدای ته وګورئ د پښتنو طرف ته توجه کوئ ته کرکټر ستا غونډه کې کرکټر په دا کې شته دی په پنجاب کې شته دی
شاهد افریدی پنجاب لري یا د عمران خان پنجاب لري یا د احمد شاه ابدالي پنجاب لري یا د میرویس خان بابا پنجاب لري یا د نور رحمان بابا یا خوشحال خان بابا یا باچا خان بابا یا داسې نور زمونږ داسې اتلان خان شهید یا داسې نور ډېر اتلان دا پنجاب لري. نو حاکم ته ګټي وروره کرکټ هم ته ګټي سکواش هم ته ګټي ورلډ کپ هم عمران خان ګټلی پښتون دی د 2020 ورلډ کپ هم پښتون ګټلی. یونس خان هغه شان دی. بله ورځ قسم درته خورم د یونس خان او د عمر ګل د افغانستان د اتلانو لوبغاړو ته په ګراوند کې دغه ورکړی دی خپله ژبه خبرې کولې ما ته دومره خوند ناکو په دې دیوانې د افغانستان ملي بیرغ لګېدلی و. قسم درته خورم چې داسې زړه مې خوشحاله شو. ما شکر دی موږ د بل ژبې ته بې احترامي نه کوو. موږ که اردو وي که نور ټول د الله پیدا کړي ژبې دي دا قومونه هم الله پیدا کړي خو په دې خپله ژبه باندې تاسې ولې خپله ژبه وګوره پښتو دې ورکه ده په پاکستان کې پښتو دې نشته تاریخ یې درته ورک کړی دی بمباریانې در باندې کوي ظلمونه در سره کوي هر رقم لوبه کوي تا کله وروره د وړو تیله دې راغوستي او پوځ د ناخوا دې خوا چاپیر کله یو دې سره کومک کله بلې سره کومک پرېږده وتې دا بمباریانې په مه کوه په دې وزیرستان کې بېګناه پښتانه مه وژنه په دې افغانستان کې لاس وخانه مه کوه ستا د پلار نیکه وطن دی قربان دې شم شاید پرېږدې وروره تا ته زه احترام لرم خو ایجاب چې دی ایجاب په افغانستان کې شته اسلام په افغانستان کې مخکې مو اوس هم دی موږ د ټولې دنیا نه ښه مسلمانان یو موږ د ټولې دنیا نه په حیا په عزت په پرده کې ګرځو د دغې پنجاب غم وکوي د دغې غم وکوي چې د دنیا هر رقم مکې پکې جوړېږي مدینې پکې جوړېږي زیارتونو ته سجدې کېږي یعنې د دنیا کم یو داسې ارامېتوب دی چې په دې پنجاب کې نه کېږي نو په هغې باندې تاسې خوله خاموشه نیولي تاسې افغانستان ته نو دغه عمران خان سره ملګری شه ټول پښتانه ورسره دي د ازادۍ دغه وکړئ مبارزه وکړئ او خدای رب العالمین دې تاسو ته ازادي درکړي ځکه دلته دا خو اوس په ثبوت ورغلی ده چې تاسې ټول غلامان هستئ ټول په غلامۍ کې دا 3 کاله وخت تېر کړی نو د لوی افغانستان چې ستاسو د پلار نیکه وطن دی هغې ته کوشش وکړئ چې نور څوک د جنګ د لارې یا د بدبختۍ د لارې اوس په خوست کې د پاکستان جټ الوتکو بمباري وکړه په کونړ کې وکړه تاسو سره د فلسطین او د کشمیر غم دی زه فلسطین زه پیړو خوږیم زه کشمیر او فلسطین څه کوم ما سره اول د خپل کشمیر او د فلسطین ولې غم نه ولې په دې خوست به ماشومان باندې ډنو خوږم کباب یې کړه راته ورکوټي ماشومان د روژې په میاشت کې په پیشنمي کې 10 ماشومان شهیدان کړ دغه دهشتګرد پنجابي فوج دغه دهشتګرد ISI دا د دنیا غټ دهشتګرد زما تباهي او بربادي وکړه په دغې باندې شهید افریدي صاحب تاسې خبرې وکړئ عمران خان سره یو ځای شه او په داسې وخت کې تا ته دا خو بیخي په کار نو چې تا شهباز شریف په حمایت کې دغه ورکړي چې پنجاب یې جوړ کړی ولې دا نور پاکستان دغه نه دی دا نور پاکستان صوبې نه دي چې ته وایې چې یاره پنجاب یې ښه جوړ کړی او ستا په همدغه پښتانه زه ورته مقبوضه افغانستان یم چې کله وړه شاړ شي د دې پنجاب نه وړه ورته نه پرېږدي برقې تا نه راوړی ګیس یې د کوټې نه راتېر کړی پنجاب خاصې په تا باندې روان دی لوبې هم په تا روانه کړې جنګ هم په تا روانه کړې دی قهرماني هم ستا درشه ستا دی ته یې خالي په د دالو په دغه باندې په پاپړو باندې غولېدلې نو دغه شاید افریدي ورته بل افغانانو ورونو تاسې به د توجه حقاني صاحب نوم اورېدلی چې توجه هغه بیګا په یو اکسیډنټ کې یا موټر جنګېدلی پای کې وفات شوی افغانانو ورونو وایي چې مړ شي پړ شي خبره دا ده چې اوس رښتیا دنیا ته لاړو ښې کړي بدې کړي دا پوه شه او الله پوه شه زه خپله ځاني زه ورپسې نه بد ویم ځکه اوس مړ شو ما ورپسې ویډیوګانې کړي تاسې به زما ویډیوګانې کتلي دا په خلاف باندې مې کړي خو اوس زه نه ویم ځکه چې د الله دغه ته ورغی اول ته به اوس دې جواب ورکوي د ښو به هم ورکوي د بدو به هم ورکوي خو موږ یو خبره ښه په جارې کوو ټولو ته یې کوو تر فضل الرحمن ډیزل پمپ پورې چې کوم مولا په پاکستان کې ناست یو دا په افغانستان باندې د جهاد فتوا ورکوي دا شیطان دی دا رزیل دی دا ابلیس دی دا بالکل د خپلې مور او پلار نه دی پیدا ځکه چې قرآن داسې نه دی راغلی چې په افغانستان کې ته یو رقم ترجمه کوي او په پاکستان کې بل رقم ترجمه کوي چې ستا د مدرسې د مخې نه دی د امریکایانو د اروپایانو ټانګونه تېرېږي هلته پې د جهاد فتوا ورکوي تور هم ناخوا او دې خوا پې ستا سترګې مړې دي نو دغې ته موږ منافق ملا ویو دغې ته موږ شیطان دجال ملا ویو چې هغه په پاکستان کې ناست او زموږ په ګران افغانستان باندې د جهاد فتوا ورکوي که څوک پې خفه کېږي او په خوشحالېږي دا خبره مې مخکې هم کړې او بیا هم کړې علماو ته موږ احترام لرو د حق علماو ته چې د قرآن د حدیث او زمونږ د هر ځای کې زمونږ د خبره کوي چې هر ځای کې وي زمونږ ورته سلام دی زمونږ هېڅ هغې سره موږ اختلاف نه لرو که هغه په هر ځای کې وي خو منافقت نه منو منافقت مولیان بالکل نه منو نو خبره دا ده افغانان ورونو چې زما پرونی ویډیو ما تاسو ته بیا دغه وکړه انشاءالله تاسې ته ما ویلي دي
چې رښتیا سره هغه الله مل دی او دروغ جن سړي سره شیطان مل دی. زه رښتیا وایم، رښتیا به تاسو ته وایم، که څوک پرې خفه کېږي که خوشحالېږي نن به ما سره مخالفت ښیي، خو سبا به انشاءالله چې همدغه ما سره مخالفت ښیي چې دغه په لکاو په میلیونهاو پښتانو ما سره باندې مخالفت ښودو. نن ټول زه ګورم د خپل ویډیوګانې د دې په ټیک ټاکونو کې ینم، د دې په فیسبوکونو ینم، وایي چې موږ یاره دې سړي خبرو وانه نه پوهېدو، دې باچا کاموار خو ټول رښتیا ویلي. نو انشاءالله که موږ د جمهوریت په باره کې خبره کړې، که موږ د پاکستان باره کې کړې، که موږ د اسلامي اماراتو په باره کې کړې، انشاءالله دا رښتیا خبرې دي، دا حقیقت خبرې دي. دا به انشاءالله وخت وښیي چې زما د ویډیو یا د طالبانو د دغه نه د نوی فرمان چې رئیس د حجاب په باره کې زما هغه ویډیو به پرته وي انشاءالله په ریکارډ، او طالبان به خپله یو وخت کې ووایي او داسې ملیان به راوچت چې د طالبانو فرمان ته به ووایي چې دا بالکل غلط دی. زما خبرې په سل په سلو کې ثبوت کېږي په حق وانې، او دا د ثبوت هم شي د طالب ویډیو تاسې مې دغه د 5 میلیون ورکړی دی د خپل ټیک ټاک. نو هغه ټیک ټاک چې تاسې اوپن کوئ نو تاسو ته پکې هماغه ویډیو راښکاري چې طالب خپله وایي چې 99% افغانان چې دي دا د ښځې چې دي دا د حجاب والا دي، او که دا اوس او که پخوا او د ټولې دنیا نه الحمدلله د افغانانو خویندې میندې دا د عزت او د احترام والا دي. او پیسه دی هغه په هر ځای کې شته، تاسې له ما ډېرې دغه درکړه، په سعودي کې هم شته، په قطر کې شته، په ترکي کې هم شته، په نور اسلامي هېوادونو کې شته دی. هغه یو بیله خبره ده، مګر موږ الحمدلله په اسلام باندې مین خلک، افغانان په اسلام باندې مین خلک دي. بل زه خو داسې خبر شوم چې د الکوزي چې کوم په کاناډا کې دی تاسې مبارزه ګورئ د ډېر وخت نه په فیسبوک او په دې ټیک ټاک کې دغه کوي، نو د هغې نه خبر شو چې طالبانو د هغې ورور یا د هغې پلار یا نور داسې دغه اوچت کړي دي د کور نه. زه سل په سلو کې دغه راپور نه لرم، خو د الکوزي د خولې نه بېګا خبر شو، په یو ټیک ټاک کې مې وکتو او پرون ما دغه پوښتنه وکړه. زه یو خبره کوم چې په دې شیانو باندې هېڅکله نه کامیابېږي، او په دې شیانو هېڅکله تاسې د ځوانان را جوختولی نه شي او د خپلې مبارزې نه نشي اړولی، ځکه مبارزه د هر سړي حق دی. زه به د الکوزي ورور ډېرو خبرو سره اختلاف لرم، زما خپله یو تګلاره ده، دغه خپله تګلاره ده، مګرم د هغه د پلار یا د ورور یا د کاکا دې کې هېڅ قصور نشته. دا نه کوم د اسلام لاره ده، دا نه کوم د انسانیت لاره ده، دا نه کوم د قانون لاره ده چې ته د هغه په کور ورځې د هغه پلار یا ورور یا دغه اوچتې. موږ ګوره دا ځوانان چې دلته مبارزې ته راوتي دا د خپلو سرونو نه دنګلي. دا اوس چې د ایران فاشست حکومت زموږ افغانانو سره زیاتې وکړو نو طالب جان ولا کې تا بدل اغوستې، همدغه ځوانان چې په ترکیه او په یونان او په نور ځایونو کې ناستو د همغه ایرانیان نه بدل واغوستو، ځکه د خپل سر نه تیر دي. چاکوګان ورسره دغه په فیسبوک کې به تاسې لیدلي. نو دا افغانان دا ځلمیان چې دلته راوتي دي دا د خپل سر په دغه راوتي دي، خپل سر نه تیر شوي، د عیسی په خلاف د نورو په خلاف باندې د هېڅ په دې او نه دا کوشش کوه چې په دې شیانو به ته د افغانان د مبارزې نه واړې د حق د کنزلو زه بالکل خلاف یم، بالکل کنزلي. طالب زما ورور دی، ملي اردوم زما ورور دی، موږ ټول افغانان که لرې او که بر یو، وایي امو ته راباسینه یوه خاوره یوه وینه، لر او بر یو افغان. نو خبره که لر وي او که د بر وي دا مې ټول د زړه سر وي، خو د کنزلو موږ مخالف یو. خو که څوک کنزل هم کوي خو دا حق طالبان ته دا نه جوړېږي چې د هغه د فامیل سره یا د هغه وکړي. په دې شیانو نه څوک تاسې نه افغانان هېرېږي. دا هغه د 6 نوي د 9 وخت نه دی، دا د میډیا وخت دی وروره. که ته ولا چې ټول فامیل هم ورته مړ کړې، ولا کې د خپل مبارزې نه واړې او ولا کې د خپل مبارزې نه واوړي. دا زموږ وطن دی، په دې وطن دا یو وطن ستاسې یوازې نه دی، دا افغانستان د ټولو افغانانو شریک کور دی. او دې شیانو کې که تاسې کوشش کوئ هېڅکله په دې باندې نه کامیابېږي. الکوزی زموږ یو ورور دی، افغان دی. خبرې ما ته چې د هر چا نه کېږي، که هغه مبین صاحب و، که هغه قاري صاحب خوست صاحب دی، ټول سره لایفونو کې راغلی یم، که الکوزی ورور دی، که نور دي سل په سلو کې هغه خبرو سره ته دا کولی نه شي چې سل په سلو کې ستا په طبیعت خبرې وکړي. نو مبارزه به انشاءالله د دې جاري وي، دا به روانه وي، نه څوک هېرېږي نه ټیټېږي، او انشاءالله په مخکې باندې به ځو. او زه دغه ټولو د ځوانانو ته بیم یم چې د داسې مبارزه وکړئ چې بله ورځ ستاسې ویډیوګانې ستاسې میندې خویندې ونه ګوري چې دا د پردۍ د میندې خویندې شرمګاه یادوي یا چاته بد رد وي یا بې احترامي ورته کوي. دا یو ډېر غلط دغه دی. نو خبره دا ده افغانانو زما غمدوره لایپو او زه نن رالم هماغه د طالبانو په چې نوی فرمان راغلی و د هغه ویډیو مې درته وښوده او ما پرونی ویډیو چې کړې د هغه هم تاسې وګورئ. دواړه سره تاسې خپله وګورئ کسای کې سره چې زما خبرې غلطې وي که صحیح وي. انشاءالله زما خبرې به د نظام په خلاف نه، زما خبرې به د اسلام په خلاف نه، زما خبرې به د نظام د مضبوطولو دپاره، زما خبرې زما نیوکې به چې وي دا به د نظام د مضبوطولو دپاره، او زما خبرې چې د اصلاح دپاره چې دې طالبان توجه کړي. دغه 2% 1% کم چې د ډېره بخښنه غواړم نو
د عزیز رحمان د مدرسو نه فارغ شوي نو هغې خو بل کار نه دی چې عزیز رحمان د شاګردان وي او هغه به ورسې مهربانه خالي منفي کمنټ لیکي مګر څوک چې د افغانې مور نه پیدا وي څوک چې په حقیقت کې طالب وي او د پښتنې مور نه پیدا وي هغه ما سره په لیفونو کې راغلي بله شپه ما 2.5 ساعته لایف کړی ما سره طالبان غږېدلي یوې خبرې سره زما مخالفت نه دی ښودلی چې کوم چې اصلي طالبان یې اصلي د خپلې مور او پلار نه پیدا وي او که د عزیز رحمان د مدرسې نه شاګردان فارغ شوي نو خو بیا خپل پلار هم کنځلې کوي په الله سپارم ښه وخت ولرئ زنده باد لر او بر یو افغان زنده باد اسلام زنده باد افغانستان د ملي درې رنګه بیرغ جوړیږي به انشاءالله یو لوی افغانستان